بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ چې د باینانس په ډیشبورډ باندې خبرې کوو چې د باینانس ډیشبورډ څه شی دی او چې د دې په پلیټ فارم باندې خبرې کوو. کله چې تاسو باینانس مراواز خلاص مکړلو، لومړی تاسو چې دی اصلا په دغه پاس ساحې چې ډېر زیات امپورټنټ دي، دې باندې باید هر کس ځان پوه کړي چې دغه ځای کې دا اصلا څه لپاره استعمالیږي. نو د دې لپاره به موږ څه کوو؟ لومړی تاسو چې کله اکاونټ مو وریفای کړلو، دغه نقطه چې دی دلته دا نقطه لیکلې، دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو له به دلته راشي دې ځای کې، یعنې لومړی باید تاسو خپل اکاونټ وریفای کړی اوسیږي. دلته چې کله تاسو ته ولیکه چې وریفاید، مطلب ستاسو چې د دې نه پس نور تاسو حق لرئ چې تاسو تجارت وکړئ. بعضې تاسو له چې دی فری مایننګز او یو شی او بل شی ډېر مختلف شیان تاسو له درکوي. او د پاس ځای کې لیکلي آی ډي، دا آی ډي ډېره زیاته مهمه ده. دا چې کله تاسو چې دی د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته پیسې لیږئ رالیږئ، د پیسو د لیږلو او رالیږلو لپاره تر ټولو اسانه طریقه او ښه طریقه چې دی دغه آی ډي ده، چې په دې باندې وروسته ته خبرې کوم. او په دې ترتیب باندې چې دی راځو د دې ډیشبورډ باندې خبرې کوو. نو کله چې تاسو باینانس خلاص کړلو، نو تاسو له دا صفحه راځي. نو دې ځای باندې چې دی دې باندې بیا خبرې کوو. راځو دغلته چې دی دا د سرچ بټن ده. سرچ بټن چې دی دې باندې تاسو کولی شئ دلته یو کوین سرچ کړئ. زه په همدې کلیک کوم. نو اوس دلته موږ سره ګورئ، تاسو له ما یو څه معلومات درکړي چې موږ سره اصلا چې دی ډېر زیات کوینونه دي. دا ټول چې دی کوم تاسو دلته ګورئ، دا دې ته ویل کېږي کوینز. په باینانس کې تقریبا چې دی 360 دانې کوینونه دي چې مختلف قسمونه دي. دا باید یاد وساتئ چې دغلته ګورئ لکه بی ان بي. دا بی ان بي چې دی یوازې سمپل دا کوین دی، خو دا خپله چې دی د همدغې باینانس خپله کوین دی. او ورسره چې دی تاسو ګورئ دغلته یوز ډي ټي لیکلی دی. یوز ډي ټي باید وپېژنئ. تاسو چې دی ګورئ دا دوج په یوز ډي ټي اخیستل. دوج مطلب پر اگزامپل دا چې دی دوج چې دی دا خپله د ایلن ماسک د هغې کوین دی. دا خو دا یوز ډي ټي بیا چې دی دا عام طور پیسې دي. موږ چې دی لکه څنګه چې په عوام بازار کې ډالر استعمالو یا افغانۍ، مطلب خیر زیات نه یوز کېږي، خو لکه ډالر عام طور په ټول نړۍ کې استعمالیږي. خو په ډیجیټل آنلاین صرافیانو کې، که هغه په امازون کې دی، که هغه مطلب په ایکس ان ایس کې دی، که او ایکس کې دی، خو که هر یو کې دی، نو دغه یوز ډي ټي پکې استعمالیږي. همداسې په باینانس کې تر ټولو مشهور ترینه مطلب روپۍ هغه چې دی دغه یوز ډي ټي دی، هماغه یو اس ډي ډالر او دلته په کته ټي ورسره اضافه کړې ده. نو دغې ته چې دی اصلا دا یوز ډي ټي. تاسو چې کله چې دی زیاتره اخلئ، نو تاسو یوز ډي ټي اخلئ. که چیرته تاسو بل کوم یو کوین لرئ، نو هغه هم تاسو کولی شئ بدل یې کړئ، تغیر یې کړئ. د هغې تغیرېدلو لارې طریقې به انشاءالله راته ښیم. اوس راځم بیرته چې دی بیک ځمه. نو دې ځای کې موږ کولی شو سرچ وکړو. خبره مو دا کوله چې په دلته موږ سرچ څه کولی شو. په همدې نقطه باندې به کلیک وکړئ. دلته زه لیکم پر اگزامپل یو کوین سرچ کوم. دلته مې ولیکه ټي ایل سی، داسې بي ټي سی لیکم. داسې ګورئ دا بعضې کوینونه داسې موږ ته سرچنګ کې داسې څه شی چې دلته په کار و هغه سمپل سرچ کې. نو ټاپ ټریډ کې چې اوس کوم روان دي دا ټول تاسو ته دلته ښیي. یا پر اگزامپل زه بل کوین پکې ګورم داسې چې دی اف یو. ګورئ دا پر اگزامپل نور کوینونه موږ ته راغلل. دا ټول کوم یو کوین چې مو په کار دی دلته یې لیکي او تاسو له به پیدا کوئ. داسې بیرته راځم بیا چې دی ورپسې دوهم دغلته موږ سره د سکین بټن ده. دا ویډیو دلته چې دی سکیپ کوم، دومره بس.